ولا فایده منځله راشه که نه وله سړی خو مالداره دی پوه شو موږ ډېر بېسوره یو وراډو ګنټه خو دونه خو مړه څه دوکای بېکو ډېر مالداره سړی وی درومه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ورګی ښه یې جوړ یې دا منځله راشه څنګه یې تر پر ښه یې ولا چې ښه مړه دا ګیم دی مر مې خراب څنګه ښه یې صحت ده ښه دی شکر الحمدلله ښه بصور کې مو سره خو یو شی یې که خلي یې تر اوبر څه شی دی سره ګنټه ده رسه د چی ګنټه ده راډو ګنټه ده رسه او چې لا خرڅې بس خرڅوم یې پوه شې که خلي یې روخه څرنګه ګنټه ډېره زبردست ګنټه وه ها او زړه مې پې نه شي پوه شو بس ضرورت مې ده پوه شو بیمار مې ده اسپتال کې خو ډېره قیمتي ګنټه ده راډو دا د څو روپۍ ویلي یاره دا مې 50,000 روپۍ ویلي ورکړی په 50,000 په 50,000 مړه 50,000 یې څوک اخلي 50,000 دا نه ده مړه صحیح ګنټه ده بس مړه دومره خو ګران هم نه وي 50,000 روپۍ ډېر شی دی 50,000 باندې نن سبا موبایل میلوي د ګنجویش به سره وکړو خیر دی او خیر داسې خبره وکړه چې بس کړو خبره یې چېرته وایي اخلم ایمان که مې پې زړه شو بیمار مې اسپتال کې وغږېدلو زه تکلیف شوی پوه شو خو په 40,000 روپۍ به ډېر کم پوه شو بیمار دی مړه نه ګزاره وکړه مړه 40 نه وه که نه داسې کور دی چې 15,000 روپۍ به یې ډېر کم مړه 15,000 نه شي 15,000 روپۍ به ډېر کم چلو بیمار دی په اسپتال کې به 20,000 روپۍ شو بس د ویرې نه مړه بس 15,000 روپۍ راکړه پوه شو 20,000 روپۍ صحیح دي که نه مړه 15,000 راکړه بس 2,000 روپۍ شوې به چې نور چیړ میړ پکې ونه کړې صحیح وه که نه مازې چرچې به که مو ضرورت وي بیمار کو نیمو نه خرڅوله صحیح شو ډېره مننه الله دې ښه وکړه وګوره په یو لکه سټایل هم ښه دی واسکټ ته به یې کم ځکه که نه چې څوک هم پرې ونشو کوي مخته دا صحیح وه ګوره سړی مې په پو کې ولی دی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ښه یې جوړ یې برابر یې سور کې څرنګه دې له ښکار کړه راغلی والا چې مړه وسګي زړه مو کړو بس چکر هم راووالو پوه شوې په کلي کې خو بس خیر ته پاته وه چې داسې وړونه به هم تنګېږي و زړونه به هم تنګېږي ډېره ښه وه ورورو ته و دلته چې راغلی یې دا هم بس وګرځېږه چکر یې ووهه پوه شوې خو لږ خیال کوه سوچ کوه پوه شوې چې څوک ترې تېر نه بوسي پوه شوې نن سبا ډېر حالات خراب دي جوب یې څوک ونه وهي چېرته شی ونه خورې پوه شوې و څوک تر باندې په یعنې مطلب چې دوکه دې څوک نه کړي دا مطلب دی پوه شوې مړه هوښیار خلک یې دوکې موکې نشته اوس مې وینې راډو ګنټه مې ووهلی یوه کس نه مې واخیسته تر دې لیکه ګوره موږ کلي والا سره په 2,00,000 روپۍ اخیستې او ما په 2,000 روپۍ ته واخیسته های های ما ستا دا خلکو اینه دغه خبره مې اوس هم درته کړله نو دا خو په 200 روپۍ دومره ډېرې دي چې کارخانې ته ډکې دا څه وایي و سړی څه شو سړی دلته و نو خو چې په اسپتال کې مې بیمار دی و وخت دپاره دا پراټین دي که نه نو پراټن دغې ته ویلی شي چې دلته روڅې په اودسه کې به ګرځو نن سبا غریبي خلکو غریبي بس کور دی وشو هسې هم پوه شوې و که نه که خیر دی الله یې خلکو غریبي نور به هم ګډوډ کړي و دا ځوان ورسوه و دا پېښې چې وړوکې وړکې لا ورکه چې مشیلېږي پېښه